ستا ګوټونه زما سیر سوه سرور خانه څه واوره سوې ده څه وایه و زموږ کره هم ډېره زموږ کره نه وه سوې سرور خانه دا ولې اوس کېږي زموږ کره نو ته څه کوې چې په دا اوبو کې ګرځې یخ دې ونه وهي واوره کمه ده واوره کمه ده ته وخوره ته وخوره واوره ځه دا دې درته راولم نو ته واوره وخوره زه به عکس ته څه جوړ کړم دا راته ووایې چې ستا ګوټونه خو راسه هېر سو چې سبا یې راوړم څنګه دی نو سبا به یې درته راوړم اوس خو زما څه هېر سو سربرخانه اوس یې راوړم پدر چیرې دی په چمنې کې دی نقطه ورنارک ورته بشردوست راغلی دی چیرې دی نقطه ورسه حال ورکړه نو ورته بشردوست راغلی دا کیسې مه کوه نو مدرسه کې دی نو خو روان شه نو درځه باره خلیفه صاحب راځي نو باره ستا ګوټونه هم راورسېږي ته ماته څه واوره راښکاره کړه نو یا ستی کور ته نه د لې راښکاره کوه چمني واوره راښکاره کړه درځه ته وره دی راښکاره کوي ته دی که وده سرور خان واره راښکاره کوي ماته اوهو دا څنګه ښه زوی دی پوی څنګه چابک روان دی ماشاءالله ما گزار نه سې سرور خانه دغه ده واوره خو دا ستی کرڅونه ډېره واوره سوې زموږ کره زوی نه ده سوې کومه دی پیرانۍ زه ستی کره دی دا چیرې غورځی ده وره پزه دا څنګه ښه زوی دی نو زما سره ځې کور ته ولې یا بوټونه ستا هلته ډېر بوټونه دي هلته نو ته را سره ولاړ شه نو ځغله مه نو ځو باره ودرېږه سرورخانه ځو بده کرار غزارېږه دا څه به کوې زویه دا خو لاسونه در یخوي ته اوس څه به کوې ده درځه فازل بس ورسه زویه بالا پدر راوبوله چې بالا چای وڅښو ولې نه څښو چای کومه ده واوره په اوبو کې کوو پازه درځه په اوبو کې و درځه نو که ته غوځار سولې نو که غوځار سولې خو باره خوږېږي بیا په در ماته خشمېږي نو یا باره ستړی کېږي نو ستا واوره خوښه ده سرواره ته ماته ګوره ته ودرې لاسونه دې یخ سو ستا واوره خوښه ده